الله زویا جکسه دی ما پوجي زویا جکسه دی پاکستان جنگ ده چا سره جنگ ده چین سره جنگ ده بنگلاديش سره جنگ ده او چین سره جنگ ده ملک ته خپل وزم په افغانستان سره جنگ ده مړه خپل ګار کو پلار مونږ قسم بګه ونه او پلار ته نه مانه تنګي چې زمر جما او ته چې واده پیسې راته بچي افغانانو ته څنګه ولګي واده کوتره کې پرې د مړه ولاګي د خور چې ما غوته وزره جنگ نه کیږي ته خو ډېر غټ بې غیرته وخت یې پلاره بې غیرته دی ما خو ژوندی دی ما السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو افغانستان چې په پاکستان باندې برید وکړ نرخته پاکستان چې په افغانستان باندې برید وکړ او ټول نیولې د تر کابل او تر کندهار پورې ټول نیولې لکه نوې خبرونه خو به نه راغلي وانه کوي وایي طالبان خو نور هم دې خو راغلي کوي ورسې کمران کوي او دغه د نور بریدونه تر سره شول او افغانستان هم وویشته افغانستان هم نور هم وویشته او زنده‌باد افغان فوج زنده‌باد پاک فوج طالبانو تاسو سره څه وکړو والله چې موږ نه یو وار پر خطا کړی او زه یم د خیبر رادیو خبریال تاسو ته دا خبرونه وړاندې کوم او تاسو دغه دې وګورئ نور افغانستان هم نور هم ونیو راغله چیرې راغلي دي کومه دي راغلي دي mana drog mo ay kar khale biu ko wasa taliban dak mana ta da puta ta sadi to kar da mung makhira par to pura lamte ta nur usai taliban da mung bada rawa wala bala posta bi se kana pakistan to khale aka yare da gora da ala portugi te pasale pakistani pultira khudaya der bat kar di shara ki خبرونه تراسي او دغه بیا هم کندارو وشتو زابل ورته ختم کو دا دی هغه ډورا بولا هدا پتا شوله وته کته بولا دغه سي پاک پر هرني زنده باد ولا مولوي کومه دا مړه دروغ مو وای کنه یاره مالک مولوي صاحب پر اختیار راغی موږ دا او ژوند خدا سوري جوړی کړی دی تاسو موږ په کې ډاره موږ دغه پرتګونه خسته دي یا خدای ته طالبان نو ساتي الله دروغ وای دا مې کو ګورې دا مې بدسي دا وګورې موږ پاکستان دا خدای پاک افغانیا تا ما ویلو چې پاکستان سره مچرا پاکستان د شازلمو خوره ده پاکستان تاسو دنګو زمرو خوره ده چې مې کو پښتنه پاکستان د ګل جهاد خوره ده پاکستان د بیرالي جړه خوره ده پاکستان د مریم نواز خوره ده او پاکستان د زمرو خوره ده السلام علیکم زه فخر پاکستان ده له افغانستان سره جنګ اوس را روان ده سخت ورته خوشحاله یم هغه د راغی زوی راغلی او پلاره د پاکستان غټ فوجي ستا زوی راغی او دا پتلون دې څه شو هغه افغانانو رانه وباسه